بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ تاسو کار کوو په یاهو میل کې. یاهو میل لپاره به تاسو ولیکئ یاهو میل او کنټرول انټر ورسې ووایئ. په دې کې به اوس دما کېدای شي ایمیل را خلاص وي. ښه چې کله تاسو یاهو میل ولیکئ خپل کمپیوټر کې دغه صفحه ته را خلاصېږي. په دې کې که تاسو ایمیل لرئ لکه موږ ایمیل ادرس یې تیار لیکلی ده نو هغه به ولیکئ او نیکسټ به یې کوئ، پاسورډ به درنه وغواړي تر اخلاص به شي. دا اپشن هلته هم درنه کې پاتې شو سټې ساینډ ان. دې مطلب دا که فعال وي لږ مخکې تاسو فکر څنګه چې ما ورته ولیکه یاهو میل ډاټ کام ډایرکټ موږ ایمیل را خلاص همیشه به خلاص وي تا په کمپیوټر کې. او که چېرته دا لرې کې تر غیر فعالې کې بیا څنګه که داسې کلوز کړي هم دلته چې راځي پاسورډ به درنه غواړي. خو موږ تاسې نوی یو ایمیل جوړو په یاهو میل کې. د دې لپاره به راسي ساین اپ کریټ یا ساین اپ بټن باندې به کلیک کړي. دلته بیا یو فورمات ته راخلاصېږي. د دلته چاته ایمیل جوړ کړو څوک هغه لري موبایل لري نوم دی نورالله تخلص احمد زای. دلته ورته ولیکو نورالله احمد زای @yahoo.com څه ده ښه. خو که چېرته چا نه یې جوړ په دغه نوم یا دا بل چا اخیستی ده دا نوم نو زه ورته وایم چې داسې کار وکړه دې سره ته یو ځای کا 180 چې دې هغه سره دې برابر کړو 80 ده هغه پرې ښکاري نه. صفحه ډېره وړه را خلاصه ده. ښه پاسورډ به دې هغه رقم ورکړو ان په غټو صحیح ده او ای په وړو او 65432 تاسې خوا نه اورېده. د دې ځای به ای ووایه افغانستان به انتخاب کوئ. موبایل شمېره دې ووایه 940 او د دې ځای به منت چې کوم ډیټ آف برث به دې انتخاب کړي کال به ورته انتخاب کړي. او جنډر آپشنل ده. آپشنل چې چېرته لیکلی دې مطلب ده چې که انتخاب دې که انتخاب کنې خالي پرېږده. زه ته چې دا میل ده او کنټینیو باندې به کلیک کړي. که چېرته دې فورمې کې څه غلطي نه وي نو مخته به هم پرېږدي. یا چې دا شمېره دې تا ده صحیح ده که نه. ورته وایم چې و ټیکسټ مې ان اکاونټ کې کال مې زه ورته وایم چې ټیکسټ وکړه چې میسج درته راولېږي. څنګه چې هغه میسج راولېږي هغه به موږ ته ووایه 15 عددونه دي. راغی میسج دغه صحیح ده او ویریفای باندې به کلیک کړي چې دا شمېره دې ما ده. کنګریچولیشنز یې درته ولیکل. لیټس ګیټ سټارټډ. دا د یاهو میل درته راخلاص ده. هماغه بټن یې دلته هم دي صحیح ده. انباکس ده کمپوز ده او ډرافټ ده سینټ ارکایو دلته پکې ښکاري دلته به نه ښکاري ده سپیم ټریش وغیره څه نور هم دي پکې. او نوی فولډر که خپل نوم جوړی د جمع باندې به کلیک کړي نورالله نوم به ورکړي او نوی فولډر به هم جوړ شي. دا موږ تاسې پرون دا درس ویلی وو. نورالله فولډر کریټډ ایډ فلټرز ښه صحیح څه جوړ شو. راځو که یو ایمیل ته چاته لیږي نو کمپوز ته به راسې ټو چاته یې لیږي هماغه طریقه ده. داسې ته یې ولېږه نورالله ته نورالله احمدزی 180@yahoo.com مکمل به یې لیکي. ورته چې سی سی او بی سی سی ایډ کا او سی سی کې ولېږه سید څنګه یو سید عباس
هغه 180 دته مریګه او BCC پرېږه دلته ورته لیکو ټیسټینګ یاهو میل که څه شي دې لیکل دلته یې لیکلی سي هماغه رقم اټیچمنټ راخیستی سي صحیح ده فرض که دا عکس مې ورسره راواخیسته اپلوډ کېږي دا یو بل هم سره رااخلي فایل مایل چېرته دی ورډ ایکسل نو لاړ به شو ډاکومنټس کې به ما سره وي ورته وایم چې دغه ایډوانس فلټر هم سره ملګری که بیا په دې کې یو بل خصوصیت ښه دغه د یو کارډ غوندې سټایل کې تاسې لیږلی سئ دې باندې کلیک که دغه د جوړ څه کارډ سټایل دې هم ورکړه او لیکل هم پکې وکړه دغه رقم که ته دې باندې کلیک کړې ورته وایي چې نه داسې لیکل کول غواړم په دې سټایل کې دا ګور لیکل به دې په مینځ کې اوس راځي بیا د لیکلو چې کوم سایز ده بولډ ایټالیک رنګ یې هایلایټ کلر او ټیکسټ کلر لیکلو رنګ دته هم چې سور وي او هایلایټ کلر دی چې دا باندې موږ تاسې پرون کار کړی ده دغسې دی یا دغه رنګ خوند نه کړ ته مې زه ورته زیړ کړ زیړ خو تیار وو او لیستونه هم کې جوړولی سي نمبر لیست که بولیټډ لیست او همدارنګه انکریز انډنټ لږې مخته ویسه ډیکریز انډنټ بېرته په شا ویسه له کوم طرف نه لیکل کوې هایپر لینک هم شته پکې سمایلي هم شته پکې ډیلیټ یې که وغیره وغیره او سینډ باندې چې کلیک کړې ډایرکټ لیږل کېږي خو تاسې وګورئ په زه ریفریش کومه انباکس ته شي نه دي راغلي یو یې نه ده لیکلی نو دې نه معلومیږي چې جیمیل تیز کار کوي له یاهو نه هلته هم څنګه چې ولېږي ډایرکټ به ورسېده زه به جیمیل اوس راخلاص کړم ګورو چې هلته کوم ایمیل راخلاص ده که نه ده پکې راخلاص په هغه کې د ما ایمیل راخلاص ده خپل دغه نه به زه ووځم کلیک کوو پاسورډ ورکوو دلته بل نه ده رسېدلی لږ به صبر تو کوي هماغه طریقه ده نوي شي نسته پکې صرف څه شي نوي دي پکې صرف دا بټن یې دغه ځای کې لږ سره مخته وروسته دي خلاص خو تر څو چې دغه راخلاصېږي یا رسېږي موږ او تاسې کار کوو د دې په سیټینګ کې پاسورډ به یې څنګه بدلی او سیګنیچر یا اټو ریسپانس به سره کم کېږي د دې لپاره راځو د سیټینګ ته دلته چې راشي پاسورډ که بدلی اکاونټ ته به ځي همیشه په اکاونټ باندې کلیک کوو تر څو دا راخلاصېږي اکاونټ اینډ سیکیورټي دې باندې به کلیک کړي او له دې نه وروسته به بیا دلته وګوره چینج پاسورډ باندې به کلیک کړي په یاهو کې یو بل مشکل هم ده که یاهو میل خلاص د نه پاتې سر څوک یې پاسورډ بدلولی شي ګوره هغه زوړ پاسورډ یې ونه غوښته نو له دې وجې جیمیل چې ده ډېر سیکیور ده دلته تاسې پاسورډ ورته ولیکئ یو وارې دوه وارې بیا پاسورډ ولیکئ کنټینیو باندې کلیک کړئ پاسورډ به مو بدل شي بیا زه بېرته ځمه ایمیل ته بیک ځمه ښه دا بیک بټن ده دې سره بیا زه بیک باندې کلیک کوم هغه ځای ته ځم او بیا زه کلیک ته پرې نه ښودم زه به د خپل نوم باندې کلیک کړم وای نه اورېده دلته به ورته ولیکې یاهو میل او انټر به یې کړي خو اوس د دې اوسه پورې هغه ایمیل نه ده رارسېدلی نو بیا راځو موږ او تاسې هغه اټو ریسپانس به څه رقم فالو دلته دلته تاسې لاړ شئ سیټینګز ته نو دلته به وګورئ رایټینګ ایمیل کې وګورئ ویکیشن ریسپانس دغه ده پکې په اتومات ډول چې ریپلای کوي جواب لیږي
دا به فعال کې د کوم تاریخ نه تر کوم تاریخه پورې او دلته به لیکل وکړي نو تا ایمیل ته څو کم ایمیل رالیږي نو له دې ځایه په خپله دی جواب ورته ورکوي او نور چې کوم سیټینګ دا په هغه کې موږ داسې ډېر کار نه کوو نو ډېر استعمالېږي په انګلیسي باندې کې پوهېږي بیا پسې لولئ نوم څنګه بدلېږي خپل نوم به څنګه بدلوي وغیره وغیره اکاونټ ته چې لاړو لږ مخکې هغه ځای نومونه او هر یو شی پاسورډ هم له هغه ځای بدلېږي او دغه ویکیشن ریسپانډر یا ویکیشن ریسپانس یا آټو ریسپانس چې ده آټو ریپلای هغه له سیټینګ نه سیټینګ باندې به دلته کلیک کوئ نو داسې ته راوړي په دې کې به ویکیشن ریسپانس ته راسئ او دلته به هغه لیکل ورته وکړئ چې کوم تاسې غواړئ چې په خپله په اتومات ډول جواب درته ورکړي د ایمیل لا نه ده راغلی زه ریفریش کوم بیا هم چې وارې موږ او تاسې وخو ګورو بیخي سلو ده هلته ورسېده که نه دلته بیا هم ریفریش کوي ور به د انباکس باندې کلیک کړو دلته به یې وګورو دلته به یې وګورو یو ځای کې هم نه ښکاري موږ به هلته سینټ کې وګورو چې لیږل شوی ده که نه ښه دغه ده لیږل شوی ده ټیسټینګ یاهو میل دلته نه ده رسېدلی که دغسې کې یو ښکاري کېدی شي دې فولډر ته راغلی دا خو اینډي فرام ګوګل ده اوس ته پر نه ده رسېدلی ښه راځو دغه ایمیل باندې کار کوو په دې سینټ کې چې ده دا زه فعالوم ارکایو یې که دې فولډر ته به لاړ شي موو کوم فولډر ته یې موو کول غواړې وړل غواړې نورالله فولډر ته انباکس ته یا بل یو ته سپیم ته ټریش ته ډیلیټ که دا ایمیل مور نورې آپشن دي پکې مارک ایز ریډ داسې نه ښه چې لوستل شوی ده داسې نه ښه چې نه ده لوستل شوی پر نو موږ داسې کار کړی او دا شارټکټ هم لري په یاهو میل کې شارټکټ یې ورسره لیکلي دي سټار اوس ریټ کا سټار فولډر ته به ځي دلته چېرته ده په دغه ځای کې دغه ده بلاک که دغه کس به بیا تا ته ایمیل نشي رالیږلی بعضې خصوصیات په دې کې اضافه دي بعضې په هغه کې ښه دي پرنټ ټیکا وغیره وغیره دا سیټینګ دلته نو دا و د تاسې یاهو میل پاسورډ بدلول ایمیل لیږل کتل ګوره که دې باندې زه کلیک کړم راخلاصېږي هم دغه ایمیل و شو ایمیجز عکسونه وښیه په دې کې چې دي یو دغه د ښه ډاونلوډولو طریقه یې هم هماغه رقم ده په دې ډاونلوډ بټن باندې به کلیک ډاونلوډېږي همدا رقم په دې باندې به کلیک ډاونلوډېږي که ټول ډاونلوډ یې ډاونلوډ آل ضرورت نه دا یو ډاونلوډ کا او ریپلای هم هماغه رقم ده کویک ریپلای دلته ورته کلیک کا یا ریپلای ټو آل فارورډ نو دغه ډاونلوډېږي دا فایل چې کله ډاونلوډ شي په دې باندې به کلیک کړي نو درته راخلاص به شي له دې نه وروسته یې وتلو طریقه څنګه دی دې نه په دې خپل نوم باندې به لږ ودرېږي که انټرنیټ سلو وي بیا کار نه کوي نو بیا به راشي ساین آوټ بټن باندې به کلیک کړي نو د تا ایمیل نه به ته په مستقیمه او صحیح طریقې سره وځي او دا یوه خبره بیا هم یاد ولرئ په انټرنیټ درس کې د ټولو نه مهم او اساسي درس دغه و دا 2 ورځې چې موږ او تاسې وویلې 2 ورځې وې 3 ورځې 4 ورځې ایمیل لیږل ایمیل جوړول او د ټولو نه زیات استعمالیږي هم دغه درس نور فیسبوک کې چې تاسې هر وخت کې لګیا یئ زموږ هم کې لګیا یو هغه څه کوئ